تازه او بد خبر د ایکسپریس پر ریل ګاډي پیښه بلوڅ وسلوال وایي ټول 214 برمته شوي کسان یې ووژلي دي. سلام، وخت مو بخیر. پام وکړئ د نن ورځې تازه او مهم خبر ته. په داسې حال کې چې د پاکستاني پوځ د ایکسپریس ریل ګاډي د برمته شویو کسانو د ژغورنې عملیاتو د بشپړولو اعلان کړی، خو بلوڅ بېلتون غوښتونکي په یو تازه اعلامیه کې ویلي د پاکستان حکومت ته یې ټاکل شوي 48 ساعته ضرب الاجل پوره کېدو سره د 214 برمته شویو کسانو پاتې بندیان هم وژلي دي. د برمته شویو 50 کسانو د برمته نیونې په هماغه دویمه ورځ د پاکستاني پوځ لخوا عملیاتو پیلولو په غبرګون کې وژل شول. هغه مهال هم بلوڅ وسلوالو ویلي وو چې ساحه یې پخپله پرېږدي او د پاکستان پوځ یې د کومو ژغورلو شویو کسانو خبره کوه. هغه د دوی لخوا خوشي شوي ملکیان دي. بلوڅ وسلوال ادعا کوي چې برمته شوي کسان د پاکستاني پوځ د ملیشو او استخباراتو غړي وو. په لومړي ځل د دوی د دې عملیاتو کې خپلو 12 جنګیالو د وژلو کړی دی. د بلوڅانو غورځنګ ویاند جنید بلوڅ ویلي لا هم د دوی او پاکستاني پوځیانو ترمنځ جګړه روانه ده. سانو داود